زمونږ د پریویس کم ټاپک چې وو هغه وو په مینجمنت باندې او په ارګنایزیشن های کم سینیر مینجمنت چې دي دا سینیر مینجمنت چې دي دی خه باقاعده ریسپانسیبل دي چې کله ته کمپنۍ بریچ یا دسی ډیټا ډیسکلوز شي نو دی چې دی به تاغه باندې خه باقاعده ریپورت لیکي او هغه ریپورت چې کم دی نو هغه به بیا حکومت ته سبمټ کوي او یا به دسی پبلک ته سبمټ کوي چې د خلکو ته پته ولګي چې آیا دا ډیټا بریچ شوی دا نو کوس خیال یو کړی دی فیسبوک شو نن سبا که خیال وکړي نو په د کمپنۍ د ریپورت نه مخکې په ډارک ویب باندې هغه ډیټا بریچ شوی هغه اویلیبلی بیا کمپنۍ ورسته وایي یاره موږ ته خو پته نه وه خو په ریل کې یا د ډاکومنټس کوم په لیکلو په ترو باندې چې کوم دی د کې دوه قسمه دي یو بریچ دی او بل ډیټا ډیسکلوزر دی د دې نه مخکې حضور راځم دی خو په یو اس کې که تاسو سرټیفیکیشن سټډي کوئ په هر ملک کې خو کاغذ یو اس سرټیفیکیشن تاسو ته دا پکار ده چې تاسو یو نیډ ټو نو دیس نه ټول فدرال لاګانې چې دی هغه ډیټا بریچ تاسو ته تاسو ته وایي چې یا تاسو به دې نوټیفیکیشن چې دی تاسو به خلکو ته ورکوي ځکه چې په یو اس کې کم 50 سټیټونه چې کم دي د دې جدا جدا لاګانې دي او تاسو چې په کوم سټیټ کې اوسېږئ یا تاسو ته یو اس بهر اوسېږئ نو ته که د بهر اوسېږئ I feel sorry for you د ټولو سټیټونو لاګانې چې دي اسې سرسري به قتل پکاري تاسو لا او که دننه اوسېږئ په یو اس کې نو او تاسو لا هم پکاري چې ټول سټیټونه تاسو نه تاسو ته باقاعده پته یي چې تاسو په کوم کمپنۍ کې کار کوئ هغه کمپنۍ کې ایز ا مینیجر تاسو پته یي چې یار هر یو سټیټ څه ده اسې سرسري لوګوټي یو اوورویو پکاري دا نه چې بس تاسو ته جاب میلاو شي او د هغې مطلب دا تاسو پته نه دا خو چې ما پټور کړو دلته نو زموږ سره بریچ دی بریچ هر هغه شي ته وایي چې هغه یو ان اتورایز اکسس یو شي ته وشي یو ډیټا دا هغه ته یو قسم ان اتورایز اکسس وشي او کېدای شي دغه ډیټا چې هغه انکریپټډ دی هغه چا لیکړي د خو هغه انکریپټډ دی باغی کې مطلب څوک د اکسس نشي کولای هغه ډیټا چې هغه کایند اف یوزلیس شي ایون هغه ډیټا چې دا هغه کریمینل هیک او ایکسپوز مطلب کله باري اویلیبل کړه خو ا ډیټا چې دا هغه ریډیبل نه نو هغه دغه ته ویل کېږي بریچ اوس خو موږ خیر پر موږ شارټ کټ یو ته موږ لکه فیسبوک کارت هیک یا بریچ کنه وای خو په اصل کې د دې مطلب دا دی بیا زموږ سره راځي ډیټا ډیسکلوزر څه ته وای هغه چې هغه خبره قاعده کنفرم شوی چې دا کوم ډیټا چې وا هغه باقاعده ډیکریپټډ وا او پلین ټیکسټ او هغه خلکو سره ایکسپوز شو دا کنفرم شوه پوه شوې لکه ډیټا چې وا هغه خو باقاعده ان اتورایز پارټي ته ایکسپوز شوی ده او بهر خلکو ته اویلیبل شوه نو هغه چې یو ځغه ډیټا چې دا هغه تاسو ریډ کولای شئ چې آی سی 8 او کنه دغه هغه بل چې نه هغه خیر ما به هغه انکریپټډ نه کته او کته مې خو نو آی کان نو 1001 مې یو مې زه په خیر دی دغه دا هم ریډبل دی خین 10 خو بټس کې مې اساس وړای دی دا نو په دې دوانو کې فرق سره په دې دوانو کې فرق دا دی چې بریچ چې دی هغه ان اتورایز اکسس شو او ډیټا ډیسکلوزر چې دی هغه کنفرم لاس کنټرول شو مطلب یو کنټرول تاسو د ډیټا نه کنټرول چې دی بل کسي کنفرم کی بل موږ د سوې ان اذر ورډ ډیټا چې دا هغه د بل کس په لاس کې وراله او هغه پلین ټیکس وا او هغه ډیټا چې سو دا هغه کې چې څه نمونه sensitive information او یا personal information ټول خو باقاعده په پلین ټیکس کې او خو باقاعده ریډیبل کیو او هغه خلکو ریډ کولای شو او هغه مطلب ډیسکلوزر شو نو دا چې دا بیا وس لاګانې چې کومې دي ته لاګانو دوه قسم د لاګانو کې بیا یو قسم دی یو ټاپک ورکړی دی چې یو چې بریچ وشو او هغه انکریپټډ نو هغه لپاره جدا یو پروتوکول دی او فالو کوي خو کم چې ډیټا ډیسکلوز شو نو هغه مطلب دا دی چې هغه به بیا خبا قاعده د غیر لپاره نوټیفیکیشن دی هغه به کوي پروسس دی هغه به فالو کوي که مطلب دلته د کریډټ کارت کمپنۍ هیک شي او مخکې هغه ډیټا دی چې بریچ دی هغه انکریپټډ دا خو بیا هغه ورسته پته ولګي چې هغه ډیټا ډیسکلوزر شو د دې بیا کریډټ مانیټرینګ لپاره او خلکو کریډټ کارت نمبر بیا چینج کولی دغه شان د حکومت بیا وایي چې الګا تاسو د هر چاله چې تاسو 1 میلیون خلکو ډیټا بریچ د دې لپاره تاسو نیو کریډټ کارت
ورکوي دغه شانتي د ډیسکلوزر بیا جدا یو راوټ هغه فالو کوي نو هر یو الله چې دا هغه کې جدا لغدي چې کم هم ډیټا ډیسکلوزر شو نو هغه فالو کوي هغه راوټ او کمپنۍ به بیا د هغې په ترو باندې فنش کیږي او کاغو مطلب دا دی چې وس کبریچ شو خو کاغو ټیکنیکل فزیکل او اډمنستریټیو کنټرولز هغه سره خه باقاعده صحیح او سترونګ نو کدی وای چې دی په جست دا فور کې حکومت دا وای چې یاره منګه خو کله خپل ډو ډیلیجنس او ډو کیر کړی دی او منګه نیګلیجنس نه کړی مطلب دا چې منګه یو قسم ځان پینې نه انګاره کړی نو هغه بیا د سینیئر منیجر چې دی د جرمانه کولای نشي خو بیا هم مړه د دې یو قسم دومره ګران کار دی چې حکومت اکثر چې د ډیټا بریچ شي نو هغه بیا دی ډیپند چې څنګه ډیټا راخو بیا هم لکه مطلب یو قسم لیګل ټیم کې انوالو بیا ټول ټیمان چې هغه د حکومت سره انوالو اوس نن سبا انلاین ډیټا د نن سبا ټیکنالوژي د سي حد ته تللی دا چې هر یو کس خپل انفارمیشن شیر کوي او پاسورډ هم یو پاسورډ هغه ته 15 شپږو اکاونټ چې یو هیک شي هغه ټول بیا هیک شي نو ګران کار دی چې نن سبا د ډیټا هیک نکي پوه شي لکه مطلب دا دی چې اټس امپاسبل دومره آسان شي د نن سبا چې ډارک نت چې کم دی هغه بس د دې شیزونو ډک دی زه خیر مونږ په دې باندې ورسته نور غب شپ ولګو دا خو اسی وارم اپ چې نوټیفیکیشن د ډیټا سره اوس ګوره اسی میک سنس کیږي د لګوټی کنه د پاس دغه لاګانې په مونږ دلته رالي او د لاګانې په زموږ سره سټانډرډز دي چې دا کمپنیانی فالو کی او دا کمپنیانی چې نه فالو کوي نه ډیټا بریچ شو نو پاږي کې بیا سنمونه تاوان کیږي د کمپنیانو او هغه د سینیئر منیجر چې دی هول لایبل دی پوه شو دی اکاونټیبل دی چې دی ریسپانسیبل دی Okay.